بسم الله الرحمن الرحیم. رونو نن سبا د افغانستان حالات څنګه دي؟ طالبانو او د افغانستان د فوج په منځ کې چې کوم دی یو جنگ دی. د دې نه مخکې چې کوم دی 20 کاله امریکا په افغانستان کې تر اوسه پورې موجود وه. یو لوی اوږد جنګ وشو. دغه جنګ کې امریکا راغلې د سره پاره وه. 20 کاله یې چې تېر کړل، نه آیا خپل مقصدونه یې حاصل کړل او که حاصل یې نه کړل. جنګ چا وګټو؟ جنګ چا بایلو؟ دغې باندې خبره کوو. نو اول دا ګورو چې افغانستان باندې امریکې په 2001 کې حمله وکړه. نو حمله یې ولې کړې وه؟ د دې نه 9/11 ورته وایي. په 11 سپتمبر باندې 2001 کې په امریکا باندې حمله شوې وه. ورلډ ټریډ سنټر تباه شوی و. امریکې وي القاعده حمله کړې ده او د القاعده بیس چې دی چې القاعده نستی نه هغه افغانستان کې دي. طالبان ول پناه ورکړې ده. نو طالبان ختمول، القاعده ختمول، د طالبان حکومت ختمول، د دې لپاره په افغانستان باندې حمله کړې وه. 20 کاله تیر شو. آیا طالبان او القاعده ختم شو که ختم نشو؟ او امریکې په دې جنگ باندې کې په خپله صورت تاوان وکړو. نه امریکې چې تاوان وکړو، نه دا د 822 ارب ډالر 822 ارب ډالر اوسنۍ یو میاشت مخکې رپورټ پیش شوی دی چې هغې کې وایي امریکې په جنگ کې دومره پیسې خرچ کړي په دې جنگ باندې. او که دې کې ورسره دا شاملې شي چې پاکستان له کمې ورکړي دي د دې جنگ د وجې نه 35-40 ارب ډالر یا نور ملکونو له ارګنایزیشنز له ورکړي دي، نو بیا خو دا 1000 ارب ډالر یا د 1 ټریلیون ډالر نه هم سیوا کېږي. دومره زیاتو پیسو لګولو نه باوجود د 500,000 امریکایانو فوجیانو بایللو نه چې هغې مړه شوي دي، 100,000 پورې چې کوم دی مزوره او زخمیان شوي دي، د هغې نه باوجود د انټیلیجنس فیلیرز نه باوجود چې امریکې کې سره داسې هم شوي دي چې په 2009 کې په خوست کې د امریکې د CIA په یو غټ دفتر باندې د امریکې د CIA خپل یو سړي چې کوم دی حمله کړې وه. دغه سړی د اردن د انټیلیجنس ایجنسۍ یو افسر و چې امریکې CIA کې برتي کړو او هغه وروستو ډبل ایجنټ ثابت شو او هغه په اصل کې د طالبانو سړی و او د طالبانو دپاره په 2009 کې په دوی باندې حمله کړې وه او د دوی پکې 14 غټ کریم آفیسرز د CIA چې کوم دی مړه کړي وو. د داسې انټیلیجنس فیلیر دا پکې هم شوي دي. امریکې وی چې د افیون کاشت په افغانستان کې رانه نور نه کېږي، افیون به ختمو. د دې دپاره 9 ارب ډالر چې کوم دی نه تر 20 کاله کې ولګول او د اقوام متحده د اوسني رپورټ مطابق په افغانستان کې چې اوس سوره افیون کرلی شي نو دومره مخکې کرلی نه شو، نو لهذا دې کې هم چې کوم دی نه دغه شو. اوس ګورئ هغه طالبان او القاعده ختمولو. د طالبان ختمول خو څه کې چې په دوحه کې امریکې د طالبانو په شرطونو باندې طالبانو سره معاهده وکړه، د طالبانو شرایط یې ومنله، معاهده یې وکړه. د دې مطلب خو دا دی چې طالبان ډومیننټ فورس دی. دا خبره ښه ده او که بده، هغه جدا خبره ده، خو امریکا چې څله راغلی وه نه هغه مقصد یې ترلاسه کړی نه دی. امریکا وایي چې موږ اسامه مړ کړی دی، القاعده بیس ختم کړی دی په افغانستان کې، خو طالبان ختم نه شو. نو اوس د دې نه بعد چې کوم دی په دې باندې چې دا جنګونه چې دي، نو جنګونو ګورئ د جنګونو خبره دا ده چې د دوسری جنګ عظیم جوړ شو. په دې کې جاپان او جرمني جنګ بایلو. نو چې جاپان او جرمني جنګ بایلو، نو آیا جاپان او جرمني د همیش لپاره چې کوم دی نه بس تباه او برباد شو؟ نه، بلکې هغه جاپان او جرمني چې په جاپان اټم بم خلاصې شوې وي او جرمني کې برلنوال ولې شوی و، 2 ټوټې شوې وه. هغه جاپان او جرمني د امریکې او چین پسې د دنیا دریم او څلورم غټ اکانومیز دي. هغوی د ترکای د سفر نه چا روکاو کړل؟ یا چې کوم دی نو سرد جنګ کې روس شکست وخوړ. افغانستان کې چې کوم دی نه افغانستان نه په داسې حال کې ووتو چې 15 ټوټې شو، نو هغه ټیمپروري شکست ثابت شو. او نن روس د امریکې مخې ته دومره طاقت کې ولاړ دی چې امریکا په خپله خوښه باندې د روس لاره نشي نیولی. نو دې کنکلوژن د خبرې دا دی چې جنگ میں جیتنے والا نہیں ہوتا. جنگونه څوک نه ګټي، جنگونه تباهي راولي او جنگونه کې دواړو طرفونو والا اگر که دعوا هر څوک کوي یا ټیمپرري فایده چاته وشي هغوی وایي موږ جنګ وګټو، خو ریل کې جنگ دواړو طرفونه بایلي او هغوی بایلونکي. د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.